آیا د چا له خبرو اغیزمن شوي یئ؟ فکر مو کړی چې تاسو هم د هغه یا هغې په څیر شئ؟ اندېښنه مه کوئ، تاسو به په دې ویډیو کې د ویناوالۍ په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړئ. که په ویډیو کې ذکر شوو لارښوونو عمل وکړئ نو ډیر ژر به ښه ویناوال شئ. ناپلیون بوناپارټ وایي موږ د کلماتو په مرسته پر نړۍ حکومت کوو. په رښتیا هم الفاظ او وینا زموږ په بریا کې کلیدي رول لري. په هره زمانه کې د بریا لپاره تقاضاوې بیلې وي. 21مه پیړۍ د خپل مسلک ترڅنګ د ښې ویناوالۍ غوښتنه هم کوي. وینا څه ته وایي؟ یو کس یا یوې ډلې ته د کلماتو په مرسته د پیغام، مفهوم او فکر وړاندې کولو ته وینا وایي. وینا په عمومي توګه ډیر ډولونه لري. موږ د راکړې ورکړې، قناعت، د پیغام د انتقال او ګڼو نورو موخو لپاره وینا کوو. که غواړئ ښه ویناوال شئ باید دا لارښوونې هیڅکله هم هیر نه کړئ. مطالعه د ښې ویناوالۍ لپاره ډیر معلومات لکه وجود ته د روح مثال لري او ډیر معلومات د پراخې مطالعې په مرسته ترلاسه کیدای شي. تاسو کولی شئ هر اړخیز کتابونه ولولئ او په بیلابیلو برخو کې کافي معلومات ولرئ. د دې چارې بله ګټه دا ده چې که تاسو په ناڅاپي ډول هم د وینا لپاره سټیج یا دریځ ته وبلل شئ ښه وینا به وکړئ. پر موضوع حاکمیت کله چې تاسو له وړاندې موضوع درکړل شوي وي چې پرې وغږیږئ نو ښه چانس لرئ. امادګي ونیسئ او ځان چمتو کړئ. تاسو تر خپله وسه کوښښ وکړئ چې پر موضوع پوره حاکم شئ. که تاسو دا کار وکړ نو د وینا پر مهال به بشپړ ډاډ احساسوئ. خپلې خرابې ویناوې هېرې کړئ. که تاسو له وړاندې په کوم ځای کې ښه وینا نه وي کړې هغه صحنه له ذهنه وباسئ. که چیرې تاسو تکرارا هغه صحنه ذهن ته راولئ جرأت مو ختموي. ورو ورو مو د وینا مهارت کمزوری کیږي. تاسو کولی شئ برعکس د خپلو ښو ویناوو صحنې ذهن ته راولئ. دا چاره لا ډیره انرژي درکوي. بدني ژبه یا باډي لینګویج له بدني حرکاتو څخه په مناسبه اندازه استفاده کول وینا ته خوند وربخي. کله چې تاسو باډي لینګویج کاروئ پر خپل ځان باور مو لوړیږي. خلک تاسو ته لا ډیره پاملرنه کوي او له وینا مو خوند اخلي. خو باید هیر نه کړئ چې که هر څه له اندازې ډیر شي بې خونده کیږي. ځان ته لوړ فکر وکړئ. که مخاطبین مو هر څومره پوه او علمي کچه یې تر تاسو لوړه وي فرض کړئ چې تاسو ترې ډیر پوهیږئ. که تاسو د مخاطبینو تر فشار لاندې راشئ نو خبرې به مو هیرې شي او هر څه به ګډ وډ کړئ. مهم ټکي له ځان سره ولیکئ. د وینا تسلسل مو خبرو ته ځانګړی رنګ ورکوي. اکثره خلک د نه تسلسل له امله خپله وینا خرابوي. نو که غواړئ چې د وینا خوند مو خراب نشي خپلو خبرو ته منطقي تسلسل برابر کړئ. مخاطبین کوښښ وکړئ سترګې مو وګرځوئ او ټولو مخاطبینو ته وګورئ مګر ډیر تمرکز په هغوی وکړئ چې په غیر لفظي توګه ستاسو وینا تاییدوي. د دې ګټه دا ده چې تاسو پر ځان باور او ډاډ ترلاسه کوئ. ویره یا ډار څېړنو ښودلې ده چې 80% ښه ویناوال هم له وینا وړاندې ډار لري خو اکثریت یې بیا دریځ ته په دې نیت ځي چې له وینا به خوند اخلي. تاسو هم فکر وکړئ چې د خوند لپاره به وینا کوئ. همدارنګه دا خبره مو هم ذهن ته وسپارئ چې تېروتنه شرم نه دی. که په خبرو کې غلط شوي کومه خبره نه ده بل ځل به ډیر ښه وغږیږئ. همدارنګه که تاسو په ناڅاپي توګه تر فشار لاندې راغلی نو د فشار ختمولو لپاره ژوره ساه واخلئ. حرکت وکړئ، یوه خاطره ووایئ او که سټیج مو مخې ته وي پر سټیج لاس کلک زور کړئ چې د درد احساس وکړئ. دا هغه لارې چارې دي چې ستاسو فشار به کم کړي. تمرین وکړئ. که پلان شوی وینا ولرئ نو کوښښ وکړئ په کور کې له وړاندې تمرین کړئ. تاسو کولی شئ چې خپل ورور، خور، مور یا هم د کورنۍ بل غړي ته وینا واوروئ یا هم کولی شئ د ښیښې مخې ته خپل ځان ته وینا وکړئ. دا کار مو ژبه روانه او فصیحه کوي.